یو دایو هغه ما سره بحث شروع کړی د مخ کال کې مونږ تللی وو ډېر اسماعیل خان ته ویل ما 20 کاله لګول د دعوت په لاره کې او ته وایې چې زموږ طریقه غلطه ده ما 20 کال لګول دي 20 کاله مخکې چې ما وخت نه و لګولی زه یو لوپر ومه سود مې خوړی غلا وي ناروا وي دا هر څه مې کوله اوس زه سم سړی یم مال ماشاءالله 20 کاله خو ډېر شی دي چې تا لګولي 20 کاله د الله په لاره کې دا خو ډېر غټ سعادت دی دا چاته میسره کېږي خو ته ماته دا ووایه چې قرآن دې ټول په ترجمه ویلی دی وایي نه مال حدیثونه خو به دې ټول ویلي که نه یو 2 لکه حدیث خو به دې ویلي 20 کاله دي که نه په کلونو چې تقسیم کړو سره یعنې 1000 حدیث چې دغه کو 10,000 حدیث نو دا 2 لکه دې جوړېږي نو مال دومره خو به دې ویلي وای نه اخر راتلم ما ورته یو 2 حدیث دي په عربی زده دي ویل نه مال د 11 حدیث په پښتو ترجمه دي زده ده ویل نه نو ما ول د 20 کاله کې تا څه کوله جنت ته تلل مسلمانی څه شته وای قرآن او حدیث ته ستانه قرآن زده د شپږ آیته ترجمو سره نه دی او شپږ حدیث ترجمه سره زده دي ته چې کول په 20 کاله کې وای ما دعوت کوي نو مال ته شین جاهل تا د چی دعوت کوي اینه داسې جاهل چې د قرآن شپږ آیاتونه په ترجمه نه وزده او نه کله په دې 20 کاله کې د ترجمې ته کېناستلی یم وای دا خو د عالمانو کار دی ماته وای نو ما ورته ویل صرف عالمانو باندې د اسلام راوړل دي که په تام دي او دا حدیثونه ته چې استنجا کوې د استنجا نه شروع سي بیا تر لمانځه پورې زکات پورې بیا چې تر څو د بوډا کېږي واده و نکاح او دې شیانو پورې دا تا د چی نه زده کړي دي 20 کاله تا د الله په لاره کې لګولي دي د الله لاره خو د قرآن او حدیثو دا تا خدای خبر په کومه لاره کې دا 20 کاله لګولي نو دعات علی ابواب جهنم جاهل دي د جهنم لارې ته خلک څه کوي را دغه کوي